د هلمند راډیو قدرمنو اورېدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ښه راغلاست ځانګړې مرکې ته. دا ځل مو ځانګړې مرکه د هلمند د حجرې او نجارۍ د فابریکې پر روانو فعالیتونو او د دې پر عوایدو باندې ځانګړې کړې ده. هیله ده چې ځانګړې مرکې تر پایه سره ملتیا وکړي. نو په ځانګړې مرکه کې د هلمند د حجرې او نجارۍ د فابریکې رئیس الحاج حافظ سفیان صاحب سره بحث کوو. نو هیله ده چې د خپرونې تر پایه سره ملتیا وکړي. نو ښه راغلاست اجاپي صاحب. ډیره مننه. تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه کوو. نو تاسو که اجاپي صاحب دا راته ووایئ چې تاسو په کوم برخو کې تولیدات لرئ؟ بلې لکه څنګه چې تاسو درنه اوریدونکي پوهیږئ، د هلمند حجرې او نجارۍ اماراتي شرکت چې تقریبا د 6 لسیزو را په دې خوا هلمند ولایت کې په فعالیت لري او په فعالیت باندې تقریبا 14 لسیزې وړاندې پیل کړی دی. د رخام د ډبرې د پروسس په برخه کې او همدارس د فرنیچر په برخه کې د نجارۍ په برخه کې درنو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. یعنی په دغه دوه برخو کې ستاسو خدمات محدود دي؟ بلې و د تقریبا د ټایل د برخې، یعنی د رخام د ټایل یعنی کاشي، رخام سلب یا لوی تختو، رخام مزایکو، رخام لاسي صنایعو، رخام لوشو او همدارس د نجارۍ د برخې په برخه کې د فرنیچر په برخه کې د الماریو، کوچونو، میزونو او دفتر د ډیکوریشن په برخه کې په دې ټول برخو کې ان شاء الله د همدا دوه برخې کېږي، د رخام برخه ده او د نجارۍ برخه د دوه برخو کې فعالیت لرو. د دې فابریکې د پرانیست سره هم مهاله په دغه دوه برخو کې تولیدات یو که بیا وروسته کلو څخه د دې تولیدات زیات شول؟ د اوله سره څخه د نجارۍ په برخه کې او د حجرې یا د رخام د پروسس په برخه کې کارونه شروع. البته په ځینو برخو کې به ممکن تغیرات راغلي، لکه د موزاییکو برخه چې په وروستیو کې فعاله شوې ده، همداراز ځینې نورې برخې چې په لومړي سر کې نه وي وروسته اضافه شوي دي ورسره. داسې ویل کېږي اجاپي صاحب چې دا اداره نیمه دولتي اداره ده، نو پخوا به خلکو ویل چې دا باید په پښو ودرول شي دا فابریکه او باید دې ته کار وشي. د اسلامي امارت په راتګ سره دې فابریکې ته څومره کار شوی دی؟ بالکل. دا فابریکه چې وخت ډیره فعاله فابریکه وه، نو د انقلابونو جنګونو وځپله او تقریبا ځینې وختونو کې بیخي د فلج سره مخامخ سوله، خو الحمدلله اوس د امارت په راتګ سره ډیر کار پکې شوی دی ان شاء الله، او لا هم کوشش کوو چې ډیر په پښو ودرېږي. تقریبا موږ اکثره ماشینري د فابریکې ترمیم کړې ده، زړه ماشینري مو او نوې مو هم راوړې ده چې تقریبا د ټایلز یا د کاشي د برخې مکمل خط جوړ دي د ماشینري، همدارس د موزاییکو د برخې ده او د لوشو برخه دا ټولې فعاله دي ان شاء الله. اوس یې نسبت تر وړاندې کلونو یا تر مخکې وختونو فعالیت ډیر ښه شوی دی. د کارمندانو د استخدام په برخه کې هم زیاتوالی راغلی دی، همدارس په تولیداتو کې هم ډیرشت راغلی دی. بلې ماشینري کلاسیکه ماشینري چې اوس عصر نوي ماشینري ته به اړتیا لري، مثلا نوي ډیزاینونه به خلک غواړي، هغه کلاسیکي ماشینري څخه هم استفاده کېږي که په دې برخه کې یوازې تاسو اوس د عصري ماشینري څخه استفاده کوئ؟ بلې هو ځینې ماشینونه چې ډېر پخواني وه موږ هم ترمیم کړي دي، اماده دي د کار استفاده ځینې کېږي، خو اکثره ماشینري مو یې نوې کړې ده، په ځانګړې توګه د پالش د برخې ده، همداراز د ټایلز د برخې ماشینري دا مو نوې کړې ده او د نوي عصري ماشینري څخه استفاده کوو. بله څو تنه کارګر په دې فابریکه کې په کار بوخت دي؟ تقریبا زموږ سره په مستقیمه توګه د 40 څخه تر 50 نفر شاوخوا او په غیر مستقیمه تقریبا 80 نفر سره پر کار دي. یعنی غیر مستقیم ډول کارګر هغه په کوم برخه کې خدمات وړاندې کوي؟ ځینې برخو کې داسې دي چې زموږ د ترانسپورت په برخه کې او یا هم د اکورد یا روزموز په برخه کې ځینې کسان ته ځینې ورځو کې اړتیا پیدا کېږي نیسویه، او یا هم ځینې برخه موږ د دکانونو برخه لرو چې هغوی کې هم را سره خلک پر کار دي. یعنی دکانونه هم تاسو په کرایه ورکړي؟ بلې هو. اپی صاحب که دې ته راسو چې د دې فابریکې په فعالیت سره چې د اسلامي امارت په راتګ سره فعالیت یو ځل بیا هم غوړېدلی دی، فعالیت بیا هم چټک شوی دی، څومره د دولت پر عوایدو باندې مثبت اغېز کړی دی؟ بالکل. دغه فابریکه چې د تولیداتو په برخه کې کار کوي، طبعا چې خپل هیوادوالو ته مختلف نه وه د هغوی د فرمایش مطابق دولتي ادارو ته او عامو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي، نو څومره چې کارمندان زیات شوي دي، څومره چې کارونه ډیر شوي دي، په همغه اندازه په عوایدو باندې هم مثبت تاثیر کړی دی او الحمدلله کال له بله کاله څخه زموږ عواید ډیریږي او دولت ته هم طبعا چې ښه عواید جمع کیږي. بله
او کدی تر اوسه چې په دې برخه کې خصوصي سکتور هم ستاسو سره څومره همکار دي ملاتړ دي؟ بلې هو تقریبا 14 کاله وړاندې د فابریکه کې سرمایه ګزار غوښتلی دي چې خپل سرمایه ګزاري دلته وکړي، نو هغه هم په دې برخه کې زموږ سره همکار دي. وخت پر وخت باندې دلته سرمایه ګزاري کې کوم شان د اړتیا پیدا کیږي د دولت سره په همغږي باندې مخې ته ځي، او ان شاء الله هغوی فعالیتونه هم دلته مثبت دي، او ان شاء الله په ګډه او همکاري باندې فابریکه د رغېدا او د بیا ودې په خوا باندې روانه ده. ستاسو پروژه څومره مینوال لري؟ څومره پیرودونکي لري؟ ویلی سو چې رخام ډبره چې ده په ټوله هیواد افغانستان کې بیا هم د نړۍ په سطحه دا بهترینه ډبره ده چې په هلمند کې او په افغانستان نورو ولایتونو کې همدارس په خارج کې ښه مینوال لري. موږ فعلا لپاره یوازې رخام ډبره چې پروسس کوو داخل د افغانستان کې استفاده کیږي، همدارس لوښي او زینتي توکي او مزایک په هلمند او د افغانستان په نورو ولایتونو کې خلک استفاده ورڅخه کوي او نور ولایتونو ته هم وړو او هلته صادریږي. البته تر اوسه د خارج لپاره زموږ پروسس شوې ډبره خارج ته د صادرېدو ترتیب و پلان لا نه دی جوړ شوی. انشاءالله هڅه کوو تر څو خارج ته هم صادره سي. نو خلک ډېر ځینې خوشحاله دي د رخام لوښو څخه، موزاییک څخه، د رخام ډبرو څخه په عموم کې، او همداراز د فرنیچر د برخې د کوچو، میزو، الماریو، چوکیو په دې برخه کې مو ښه فعالیت کوو په ښه کیفیت باندې خلک خوشحاله دي. بلې نو د دې فابریکې تولیدات ځینې کسان بهر ته د ډالۍ په توګه لیږي، د هغو طریقه پروسیجر څنګه دی؟ بالکل، ما وړاندې ویل چې د هلمند په افغانستان کې داخل ټولو ولایتونو ته که څوک وغواړي موږ ورته هلته انتقالوو، وروړلی سو او ورته لیږلی سو، او ځینې کسان د لې راځي چې په خارج کې دوستان وي او یا هم غواړي چې دا تحفې د افغانستان څخه یوسي انتقال کړي، موږ د لې ورته آماده کوو، ورته بسته‌بندي کوو، هغوی بیا خارج ته وړي، خپلو دوستانو ته یې لیږي. بلې مخکې تاسو یوه یادونه وکړه چې موږ غواړو چې د بهر سره هم قراردادونه وکړو، هغه قراردادونه به څه ډول وي؟ د خام موادو وي که به پروسسي مواد قرارداد کوي؟ زموږ فابریکه چې د پروسس په برخه کې کار کوي، نو چې دا ډبره باید د لیت افغانستان کې پروسس سي، د لیت خلک پر کار سي، او د پروسس څخه وروسته خارج ته صادرات ولري. البته خام مواد به کېدای سي د نورو شرکتونو یا خصوصي تجاران لخوا خارج ته وړل کیږي، خو موږ کوشش کوو چې د لیت خپل پروسس پر معیار او سټنډرډ باندې برابر کړو، وروسته د هغه څخه خارج ته صادر کړو. په دې برخه کې مو انشاءالله تر ډېره حده کار کړی دی او الله مهربانه دی، انشاءالله په نږدې وختونو کې به صادرات ولرو. بلې آزاد بازار کې ستاسو مواد څومره خوښوونکي او رانیوونکي لري، مثلا پرته له دولتي ادارو څخه؟ بالکل، دا د رخام د ډبرې د پروسس برخه چې ده یوازې همدا یوه هلمند حجاري و نجاري امارتي شرکت دی چې په دې برخه کې فعالیت کوي، نو طبعا چې مشتریان ځینې خوشحاله دي او ښه کار کوي، او مینوال هم د نورو ولایتونو څخه هم د هلمند کې داخل راځي او وخت پر وخت باندې د تولیدات وړي، او د فرنیچر په برخه کې یا د نجاري په برخه کې هم هر چا چې زموږ تولیدات کارول دي، که دولتي ادارې دي او که عام خلک دي، ډېر ځینې خوشحاله دي. بلې یعنې رانیوونکي زیات دي؟ بالکل، و نسبت ورځ تر بلې ډېرېږي، او اوس تقریبا یعنې د رخام د تزییني توکو او لوښ په برخه کې تقریبا یعنې موږ چې څومره کوشش کوو څومره ډېر لوښ تولیدوو، هغه په مصرف باندې رسېږي، خلک مشتریان یې اخلي او استفاده ورڅخه کوي. ستاسو کلنی عواید څومره کېږي اجاپي صاحب؟ تقریبا په ویلی سو چې کال تر بله کاله زموږ عواید ډېرېږي، یعنې تقریبا د 10 میلیونه څخه نیولې 20 میلیونه 25 میلیونه تر 30 میلیونه پورې رسېږي، یعنې هر کال چې تېرېږي موږ عوایدو کې زیاتوالی راځي. بلې دا فني او غیر فني کارکوونکو ته معاشونه ستاسو د فابریکې لخوا ورکول کېږي که دولت لخوا ورکول کېږي؟ بالکل، یعنې دا خو دولتي فابریکه ده، امارتي شرکت دی، نو د نورو دولتي ادارو په ډول باندې زموږ سیستم هم همغسې دولتي دی او معاشات هم دولت ورته کارمندانو ته ورکوي. بلې ډېره مننه. که دې ته راسو اجاپي صاحب چې په دې برخه کې تاسو څومره اړتیا لرئ چې خلک عامه ذهنیت ترلاسه کړي تر څو د خپل کورنیو تولیدات څخه استفاده وکړي، بل داسې کورني تولیدات چې هغه په بهر کې هم زیات مینوال لري، خو زموږ ډېری خلک لا هم اوس د دې فابریکې د تولیداتو او د دې فابریکې د مواد څخه خبر نه وي. په دې برخه کې د ټولو هیوادوالو توقع هیله مو هم دا ده چې خپل د هیواد
د تولیداتو څخه استفاده وکړي ځکه ښه کیفیت لري. الحمدلله نسبت پخوا ته زموږ مشتریان ډېر سوي دي او هیوادوال هم پوهېږي چې هلمند حجاري و نجاري امارتي شرکت کې چې کوم څه شی تولیدېږي که د نجاري برخه کې وي او که د رخام مزایق وي د رخام سلب و رخام ټایلز وي هغه ښه کیفیت لري او کوم کسان چې راغلي دي یو ځل یې دلته سودا کړې ده یا څه شی رانیولي دي وروسته بیا بار بار راغلي دي او خوښي هم څرګنده کړې ده. نو زموږ هیله او توقع هم دا ده چې کوم کسان چې له خارج څخه یا د نورو ملکونو څخه کوم شان راوړي هغه چې په خپل کور دننه هیواد کې داخل هیواد کې جوړیږي د هغو څخه باید استفاده وکړي تر څو هم د دوی ګټه دولت ته هم موږ ته ورسیږي او هم زموږ ګټه دوی ته ورسیږي. تاسو په افریقا کې نوي تغیرات لیدل کېږي، دغه تغیرات به پر مشتریانو باندې اثر ولري، اغېز ولري او دغه تغیراتو هدف څه؟ او لومړی سر کې خبره دا ده چې تقریبا د رخام داسې شی دی چې افغانستان هلمند کې ډېر زیات دي خو تر اوسه پورې خلکو استفاده کړې نه وو. نو موږ وغوښتله چې د دې رخام څخه خپل په دفترونو او خپل اداره کې هم استفاده وکړو تر څو کوم کسان چې راځي مراجعین چې راځي یا مشتریان راځي هغوی وګوري چې رخام څه ډول استفاده کېږي او د دې ښکلا څخه برخمن سي. او همداراز د فرنیچر برخه کې موږ کوشش کوو چې خپل دفترونه هم ښایسته ورغوو. د عمومي د سړک غاړه کې مو عمومي سړک غاړه کې مو مغازه جوړه کړله، د فروشاتو برخه د خرڅلاو برخه مو جوړه کړله د خپل رخام ډبرې څخه او د خپل فرنیچر څخه تر څو مشتریان وکولی سي دا یو نمونه او سمپل سي د هغوی لپاره ویې ګوري او هم د دغه شیانو څخه په خپلو کورونو او دفترونو کې استفاده وکړي. څومره ټنه ډبره تاسو د کاله مصرفوئ یا استعمالوئ؟ بالکل موږ د دقیق نسو ویلی ځکه چې څومره چې آرډر یا فرمایش راځي په همغه اندازه باندې موږ ډبره استفاده کوو. اوس مطلب کابل کې ارګ کې مسجد جوړې دي مسجد جامع دغه لپاره تقریبا موږ ډېره ډبره ورکړله. همداراز په کندهار کې په نورو ولایتونو کې چې لوکس او د ډیکوریشن په برخه کې ځینې پلازای او مغازي جوړیږي یا مساجد جوړیږي یا مدرسې جوړیږي هغوی ته موږ ډبره ورکوو ورته پروسس کوو. نو دا دقیق صحیح نشي ویلی یعنې تقریبا موږ د کاله څخه 100 ټنه 200 ټنه حتی 500 او تر 1000 ټنه پورې ډبره هم پروسس کوو هم په مصرف رسوو. بله اوس د اسلامي امارت پر راتګ سره بله مسله دا وه چې د ډبرې د قاچاق مخنیوی باید وشي. څومره د ډبرې د قاچاق مخه نیول شوې ده؟ بالکل لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې پخوا مطلب د ډبره نورو هیوادونو ته تلله قاچاقي ډول باندې اوس یې مکمله مخه نیول شوې ده. هلته کوم رسمي شرکتونه چې دي د استخراج هغوی ډبره استخراجوي دلې ته لښکرګاه ته راوړي ځای ورته مشخص شوی دی. کله چې د دولت محصول و هغه رویالټي و هغه شان تسلیم کړله وروسته بیا یا داخل د افغانستان نورو ولایتونو ته وړي هلته یې په پروسس رسوي او یا هم ایران یا ترکیه یا نورو هیوادونو ته چین ته بیا صادروي. مطلب د قاچاق مخه یې نیول شوې ده. بلې کوم د استخراج شرکتونه چې دي مثال په هغه کمپني او مسلکي کسان شته؟ بالکل یعنی کوم کسانو چې مخکې استخراج کوه هغه په پټاونو باندې کاوه چې ډبرې ته ډېر تاوان رساوه او یو ټن ډبره ایستله خو تقریبا 10 ټنه ورسره خرابېدله. اوس الحمدلله تر ډېره حده پورې مخ نیول شوی دی. اوس په فني توګه هلته په عصري ماشینري باندې کوشش کېږي چې دا ډبره وویستل سي. بله نو د قاچاق په مخنیوي سره څومره زموږ پر عوایدو باندې به هم مثبت اثر وکړي او دې تر څنګ به زموږ ډبره نور هم څومره غني سي؟ بالکل په دې کې شک نشته چې کله د قاچاق مخه نیول شوې ده ورځ تر بلې د دې ډبرې قیمت لوړېږي. یعنې ویلی سو تقریبا اوس یو ټن ډبره په $2000 په 1300 یعنې تقریبا ډېره لوړه شوې ده قیمتي شوې ده ځکه خلک پخوا هم د دې په ارزښت خبر و پوه خو زموږ له لاس څخه یې وتله. اما اوس چې دی ښه ډبره او په ښه ډول استخراج سي تقریبا قیمت یې ډېر لوړ دی او دا زموږ تاسې پر عوایدو باندې مثبت تاثیر لري. بله ډېره مننه کوم. اجاپي صاحب که برته ستاسو د پروشاتو برخې ته راسو چې دا د امارت مشرانو هم امر دی او سپارښتنې کړي دي چې باید د کورني تولیدات څخه استفاده وشي. دولتي ادارې په دې برخه کې ستاسو سره څومره همکاره دي؟ داسې دولتي ادارې خو به نه وي چې هغه ستاسو تولیداتو پر ځای باندې په ازاد بازار کې تولیدات رانیسي. ډیره مننه. پر ځای پوښتنه ده موږ تقریبا په هلمند کې حتی په کابل کې هلته ځینې دولتي ادارې چې د فرنیچر په برخه کې او یا هم د رخام د ډبرې په برخه کې کوم ځای کې استفاده کوي نو موږ مننه ورڅخه کوو چې موږ ته یې لومړیتوب او حق اولت موږ ته راکړی دي. همدلته په هلمند کې د ولایت مقام څخه نیولې د قومندانۍ قلي اردو او نورې دولتي ادارې چې د ډیکوریشن په برخه کې کوم کارونه کوي
د کوچو میزو الماریو چوکیو په برخه کې یا معرف ریاست د مکاتبو لپاره چوکیو میزونه جوړي یا هم پوهنتونونه د ټولو څخه خوشاله یو چې هغوی حق ولایت مشترکوي او موږ هم په ښه کیفیت باندې کار ورته کوو. همداراز په مرکز کابل کې د ځینو دولتي ادارو سره په ځانګړې توګه د آر کې کوم مسجد جامع جوړې دي دغه لپاره موږ ډبره پروسس کړه ورته ور موکړله او همداراز د اماراتي شرکتونو عمومي ریاست چې کومه اداره جوړېدله د هغوی د کوچونو د هغوی د دفترونو د ډیکوریشن په برخه کې موږ کار کړی دی. دلته هلمند کې د ولایت مقام والي صاحب دفتر د ډیکوریشن او د قل اردو هلته د ځینو مساجدو ترمیمو دا اکثره موږ ته کړي دي. نو اکثره دولتي ادارې موږ ته مراجعه کوي او زموږ د تولیدات څخه استفاده کوي خوشحاله یو. ځینې د ځینو هم خلکو سره موږ خبرې کړي هغوی به دا بهانه کوي چې د دې تولیدات ګران دي. نو کوم تاسو تخته راوړئ مثلا د بهر درته راځي دا تخته چې مثلا تاسو میزونه چوکۍ یا هم المارۍ جوړوئ او که د هغه د کورنیو تختو څخه تاسو استفاده کوئ؟ طبعا چې زموږ تخته و دا شان چې دي لا تر اوسه پورې د خارج څخه راځي. نو کوم مشتریان چې راځي دلته فرمایش او آرډر وکړي د هغوی د ذوق مطابق موږ څه شی جوړوو. کوشش کوو چې موږ خپل کیفیت خراب نه کړو، موږ ښه شی جوړوو. طبعا چې یو اندازه به ګران اول خو زه دا ډاډ ورکوم چې زموږ شی تر بازار ګران نه دی. که چیرې هم ګران وي هغه به هرومرو خامخا به پکښې ښه شی کار سوی وي. موږ کوشش کوو ځکه دا دولتي شرکت دی او نه غواړو چې په هیڅ صورت د دې شرکت رنګ بد سي یا مطلب څوک ورڅخه ناراضه ولاړ سي. نو شرکت ځای معلوم دی، رسمي شرکت دی. که چیرې د کوم چا په تولید کې یا په فرمایش کې کوم ستونزه مشکل راسي که بیخي څو میاشتې بعد هم وي موږ اماده یو چې د هغوی د مشکل ولحل کو. نو اول خو زموږ څه شی ګرانه دی انشاءالله او که چیرې بیا هم دوی وایي چې ګران دي نو بیا موږ په کیفیت باندې ډیر کار کوو. که د فرنیچر برخه کې کار کوو، که د موزاییکو د رخام ډبرې برخه کې کوشش کوو چې په ښه کیفیت باندې خدمات وړاندې کړو. بله جاپي صاحب ستاسو د تولیداتو د ښه عرضې لپاره د یو نندارتون جوړېدا ته څومره اړتیا ستا په پلان کې لري؟ بالکل موږ په ځینو نندارتونونو کې چې کابل کې جوړیږي همالته هم ګډون کوو او همداراز هلمند کې چې کوم نندارتونونه جوړ شوي دي هغو کې مو هم ګډون کړی دی او راتلونکي کال کې پلان هم لرو انشاءالله چې خپل د دغو تولیداتو نمایندګۍ په زونونو کې خلاص کړو، لکه قندهار کې، په کابل کې، په مزار کې او همداراز هرات کې. نو انشاءالله بیا به هغه ولایتونو کسان هم کولی شي له نږدې څخه د دې شیانو څخه هم لیدنه وکړي او هم استفاده ځینې وکړي. بله یعنې که په دغه ولایتونو کې دا نمایندګي خلاص شي ستاسو پروژات په نور هم زیات شي. طبعا چې اوس یوازې موږ په هلمند کې نمایندګي لرو یا د خرڅلاو څانګه لرو، نو که چیرې قندهار او جلال آباد او یا هم په مزار شریف و کابل و هرات کې دا خلاص کو نو تقریبا څو چنده به عواید هم زیات سي او مشتریان به هم زیات سي. بله په ولسوالۍ کې د داسې عوایدو د زیاتوالي لپاره تاسو مثلا چې تاسو عواید زیات سي او پروژات سي داسې په ګڼ مېشتو ولسوالۍ کې پلان نه لري؟ راتلونکي کې به وګورو انشاءالله. اوس خو یوازې دغه زونونو په برخه کې پلان لرو، انشاءالله راتلونکي به هڅه وکړو تر څو په ګریش کې همداراز مساقله کې او ځینو نورو سیمو کې کوشش وکړو په ځانګړې توګه د موزاییک برخه کې موږ پلان لرو چې انشاءالله راتلونکي په افریقا کې د بلوک سازي برخه کې هم سرمایه گذاري وکړو. نو انشاءالله هڅه کوو په کرا به مخته ځو انشاءالله. تاسو ته د عوایدو د راټولېدو لپاره ټارګټ درکول کیږي؟ بالکل موږ د اماراتي شرکتونو عمومي ریاست تر چتر لاندې کار کوو. نو هغوی هر کال کوم پلان موږ جوړوو نو هغوی موږ ته ټارګټ او هدف راکوي چې تاسو باید سږ کال دومره عواید په لاس راوړئ. نو انشاءالله چې کوم ټارګټ یا هدف راکول سوی انشاءالله تر ډېره حده مو خپل هدف ته رسېدلی یو. د ځینې وخت مو زیات سوی هم که زیات سوی نه وي تقریبا یعنې هغه خپل ټارګټ مو پوره کړی دی، ځکه چې ځینې وختونه داسې وي چې موږ خپل هغه ستا خبره د تر ټارګټ واوړو نه او ځینې وختونه داسې تقریبا نږدې سو ورته. یعنې مارکیټینګ ډېر مهم دی په دا برخه کې ستاسو؟ بالکل موږ د خپل داخل د فابریکې تجارتي برخه لرو، هغوی کې د مارکیټینګ له برخې یا د بازاریابۍ برخه کې ځانګړي مدیر لرو، عمومي مدیر لرو. هغوی همیشه ځي داخل د افغانستان ولایتونو ته ځي، هغوی هلته نورې فابریکې ګوري، بازار ګوري، مارکیټ ګوري. داخل د هلمند هم ځي او ګوري د مشتریانو حال اخلي چې کوم شان څه شی خوښي، په کوم کیفیت یې خوښي. نو طبعا چې انشاءالله دغه ګرځېده چې دي او دغه
مدیریت چې دی ښه فعالیت کوي او تاثیرات هم ډیر دي. بلې د نرخونو تعیین تاسو ته د مرکزی ادارې د خوا درکول کېږي که تاسو خپله تعیینوئ؟ نه، موږ دلته کمیټه شته چې د مرکز لخوا ټاکل شوې ده، هغوی کښیني او حالات ته په کتلو سره یا بازار ته په کتلو سره د مشتریانو د اډر فرمایش مطابق نرخونه ټاکي او بیا قیمت ورته ټاکل کېږي. البته د فرنیچر و نجارۍ د برخې ده او د رخام د لوښو یا د سلب هغه تقریبا اکثر وختونه قیمتونه ثابت وي، ډېر تغییر نه پکښې راځي. مثلا که د آزاد بازار سره ستاسو نرخونه برابر نه وي نو خو بیا هم لوړ نو خو بیا هم مشتریان د لاسه ورکوي. بالکل کوشش کوو چې موږ نرخونه داسې وټاکو چې د بازار او د بازاریابۍ د برخې مدیریت چې کوم دی هغوی ګوري بازار کې چې کوم نرخونه مشتریان راجلبوي او کوم نرخونه مشتریانو د سویه و حال او اقتصاد سره برابر دي، همغسې خدمات وړاندې کړو. یعنې د ستاسو د تولیداتو کیفیت د بازار په پرتله څو چنده لوړ دی؟ مثلا که واقعیت ته راسو کیفیت یې ښیي؟ بالکل موږ کولی سو انشاءالله دا ډاډ درکو چې په بازار کې چې کوم شی جوړیږي زموږ کیفیت به هرومرو تر هغه ډیر لوړ وي، ځکه موږ کوشش کوو چې کیفیت لوړ وساتو، که څه هم لږ مشتریان ولرو، که څه هم لږ فروش ولرو، خو کیفیت باید خراب نه کړو. کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. ډیره مننه کوه جاپي صاحب. نو که ستاسو په راتلونکو فعالیتونو باندې وغږیږو چې راتلونکي فعالیتونه مو څه دي، پلانونه مو څه دي؟ لکه وړاندې چې ما وویله انشاءالله موږ داخل د فابریکې هڅه دا کوو چې ماشینري نوره هم نوې کړو، ماشینري نوره هم راوړو، ډیره یې کړو او همداراز د کارمندانو د مسلکیتوب په برخه کې هم کار کوو، خپل کارمندان لیږو، سیمینارونه ورته دایروو تر څو دوی نور هم مسلکي سي او د استخدام په برخه کې هم کوشش کوو چې لا یې زیات کړو او همداراز په نورو ولایتونو کې د نمایندګیو او څانګو د خلاصولو په برخه کې هم کوشش کوو انشاءالله نږدې وخت کې به یې خلاصې کړو او تر څو خپل تولیدات او د پروسس برخه هم فعاله وساتو. نو او طبعا چې کله چې نورې څانګې خلاصیږي او ماشینري نوې کیږي او ډیریږي، استخدام کارمندان مو ډیریږي، عواید باندې هم ښه تاثیر لري او انشاءالله عواید به هم ورسره زیاتیږي. بهرني ډونران په دې برخه کې څومره رول لري؟ تر اوسه پورې موږ چې امارت راغلی دی داسې څوک نه دی پیدا کړي چې هغوی زموږ سره یا د ماشینري په برخه کې او یا هم د سرمایه گذارۍ په برخه کې ملاتړ وکړي او یا هم همکاري وکړي. یعنې ستاسو لیوالتیا شته چې څوک ملاتړ؟ بالکل که څوک وغواړي فابریکې ته ماشینري راوړي او فابریکې کې ماشینري که چیرې فابریکه ماشینري زړه وي هغه ترمیم کړي یا په نویو باندې بدله کړي، طبعا چې موږ ته اړتیا سته او موږ په دې باندې خوشحاله کېږو. ډیره مننه کوه جاپي صاحب. کور مدان که دې ته راسو جاپي صاحب چې اوس د ستاسو تولیدات تر ولسوالۍ پورې هم رسېدلي دي، مثلا د میزونو او چوکیو او المارۍ تر لیرې پرتو ولسوالۍ پورې هم رسېدلي دي کې مشتریان یوازې تر ښاره پورې محدود دي؟ بالکل دولتي ادارو خو طبعا چې رسېدلي دي، ځکه که معرف ریاست دی د مساقله لپاره، د سنګین لپاره، همداراز د نادالي لپاره، نورو مختلف ولسوالیو لپاره کله چې مکاتبو ته میزونه، چوکۍ، المارۍ جوړوي موږ ورته جوړوو، همداراز نورې دولتي ادارې چې هلته کومې څانګې لري، مدیریتونه لري، هغوی ته هم جوړوو. عام خلک هم راځي د واده لپاره چې کله المارۍ جوړوي، پلنګ جوړوي یا نورو برخونو کې غواړي یا د لوښ په برخه کې د رخام لوښ په برخه کې طبعا چې ولسوالیو ته وړي. یعنې مهمه دا ده چې باید عام خلک په زیاته کچه د ستاسو د تولیدات څخه خبر سي، مثلا راسي وګوري. بالکل موږ په دې خوشحاله کېږو چې هیوادوال راسي، د مغازې څخه لیدنه وکړي، د رخام لوښو څخه، د فرنیچر د برخې څخه، د کوچو، میزو، چوکیو، المارۍ د برخې څخه لیدنه وکړي، کوم شی چې خوښ وي هغه اډر فرمایش ورکړي تر څو موږ ورته جوړ کړو. همداراز د لښکرګاه ښاریانو او یا هم د نورو کاروباریانو څخه چې هغوی دفترونه لري، موږ هیله او توقع مو دا ده چې خپل دفتر چې هر ډول دی وغواړي همغه رقم ډیکوریشن یې موږ کولی سو، همغه رقم یې تزیین او ښکلا ور برابرولی سو، که د کوچونو په برخه کې وي، که د میزونو او الماریو برخه کې وي، هره برخه کې چې وي انشاءالله موږ ورته اماده یو. بلې نو که دې ته راسو چې کورني او بهرني سیلانیان څومره دا فابریکه لري؟ بالکل طبعا چې نفر ډیر راځي کله چې داخل د نورو ولایتونو څخه د افغانستان داخل نورو ولایتونو څخه، د شمال څخه یا د مرکز څخه میلمانه راځي هلمند ته، طبعا چې اکثره هیوادوال کوشش کوي هغوی دلته فابریکې ته راولي او د هغوی لپاره هم دا یو جالبه برخه وي، ځکه هغوی دا فکر نه کوي چې هلمند کې یو دغسې فابریکه شته چې هغوی بیا چې کله ځي د ځان سره دا لوښي هم اخلي او ډېر خوشحاله کېږي. همداراز خارجیان چې کله افغانستان ته راځي، هلمند ته راځي،
غالبا اکثر وختونه راځي د فابریکې څخه لیدنه کوي او ځینې توکي خپل دوستانو ته او یا هم ځانونو سره وړي خارج ته. دغه ته هم ډېر جالبه معلومیږي بهرنیانو ته دا ځای طبعا چې اکثره کسان که داخل افغانستان د نورو ولایتونو څخه راځي او یا هم خارجان راځي هغوی دا فکر او ګمان نه کوي چې هلمند کې یو دغسې فابریکه شته، نو چې کله دا ځای ویني ورته د حیرانتیا او تعجب وړي او خوښیږي. ډېر زیاته مننه کوه جاپي صاحب کور مودان. نو په وروستۍ کې ستا پیغام اورو بیا مخه ښه کوو. ډېره مننه ستاسو څخه او درنو اورېدونکو څخه چې تاسو د فابریکې څخه ځان خبر کړه او ستړیا مو وګالله. د ټولو درنو دوستانو او اورېدونکو څخه مو هیله او توقع دا ده چې دا شرکتونه دا ستاسې خپل فابریکه د خپل شرکت مو دی هر وخت کولی سي راسي دلته د دې شرکت څخه لیدنه وکړي او کوم شي ته چې تاسو د فرنیچر په برخه کې د نجاري برخه کې اړتیا او ضرورت ولري او یا هم د رخام برخه کې انشاءالله موږ ستاسو په خدمت کې او په ښه کیفیت او ښه کوالټي به انشاءالله تاسو چې کوم فرمایش دی هغه به انشاءالله درته پوره کوو. ډېره مننه کوم. د هلمند راډیو قدرمنو اورېدونکو ځانګړې مرکه همدومره وه چې د هلمند د حجاري او نجاري اماراتي شرکت له رئیس ښاغلي حافظ سفیان خالد صاحب سره مو ترتیب کړې وه. تر بیا مو پر مهربان الله سپارو.